د تیرې ورځې په برید غبرګونونه اسلامي امارات ژمن دی چې عاملین یې پیدا او په سزا ورسوي. د اسلامي امارات مرستیال ویان انعام الله سمنګانی وایي چې اسلامي امارات د خپل هر هیوادوال د امنیتي خوندیتوب د مسؤل په توګه مسؤلیت لري او ژمن دی ترڅو دغه برید کوونکي پیدا او په سزا یې ورسوي او په راتلونکي کې د داسې دردمنو او ناوړه پیښو مخنیوی وکړي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په ټول توان هڅه کوي ترڅو د تیرې ورځې برید کوونکي پیدا کړي. د ښوونیزو مرکزونو د امنیت په تامین کې باید جدي پاملرنه وشي. پوهنې وزارت د شهید عبدالرحیم پر لیسي او ممتاز ښوونیز مرکز د تیرې ورځې برید په سختو ټکو غندلی او د دغه جنایت د عاملینو د پیژندلو او پیدا کولو غوښتنه یې کړې. دغه وزارت له امنیتي ارګانونو او مسؤل بنسټونو غوښتي چې د تعلیمي مرکزونو امنیت په تامین کې جدي هڅه وکړي ترڅو په راتلونکي کې د داسې پیښو مخه ونیول شي. مالیې وزارت د دولتي کارکوونکو د وړي میاشتې معاشونه اجرا کوي. مالیې وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د دغه وزارت رهبري د روژې مبارکې میاشتې او کوچني اختر په درناوي د دولتي کارکوونکو د روژې میاشتې معاشونه اجرا کوي. د دغه وزارت په وینا یاده پریکړه د میاشتني بودیجوي واک پر اساس صادره شوې. جمهوریت روغتون کې د سرطاني ناروغیو د تشخیص لابراتوار پرانیستل شو. دغه لابراتوار د مالیې وزارت د ICRC دفتر له بودیجې د 8 میلیونو افغانیو په لګښت جوړ شوی چې هر ورځ له 10 څخه تر 15 ناروغانو د تشخیص وړتیا لري. جوزجان کې د وسلو او مهماتو یو ډیپو کشف او ضبط شوه. د جوزجان امنیتي مسؤلین وایي چې امنیتي ځواکونو د دغه ولایت په خانقاه ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د وسلو او مهماتو یو ډیپو کشف او ضبط کړي او بیلابیل نظامي توکي ترلاسه کړي دي. عامې روغتیا وزارت 450 ټنه بې کیفیته او تاریخ تیره توکي له منځه یوړل. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کابل ښار له بیلابیلو برخو یې 450 ټنه بې کیفیته او تاریخ تیره توکي راټول او له منځه وړي. د یاد وزارت د روغتیايي خدماتو مرستیال ډاکټر حبیب الله اخندزاده له وارداتي شرکتونو غوښتي چې د بې کیفیته توکو له واردولو څخه ډډه وکړي.